جوړ په خیر درنو دوستانو. دا اوس مې د ځینو مشرانو سره خبرې کولې د شریر گاونډي د ترهګر گاونډي خلاف چې کومه پریکړه شوې ده ډیره خوندوره پریکړه ده، ډیره د ملي ګټو په رڼا کې پریکړه ده، ډیره د افغانانو د ارمانونو او هیلو پوره کوونکې پریکړه ده، ډیره ښه پریکړه شوې ده. خدای دې عملي کړي او ترهګر پاکستان به د دغه ماشامنۍ ترهګري، د ماشامنۍ دهشتګردي، د پوځي دهشتګردي د دې جزا خامخا ویني او همدغه جزا به په نړیواله کچه هم ورکول کیږي او د همدا جزا به په سیمه ییزه او کورنۍ کچه هم ورکول کیږي. خو د کوم استراتیژي له مخې چې د افغانستان اوسنی حکومت روان دی یا لګیا دی، دا په زړه پورې استراتیژي ده. شهیدانو ته د پروردګار جنت الفردوس ورکړي او ټپیانو ته د خدای تعالی عاجله شفا ورکړي او هغه کورنۍ چې د غم پر ټغر کښېنستلي دي هغه د ټولو افغانانو غم دی، یوازې د دغو کورنیو غم نه دی. البته دا یوه خبره ثابته شوه چې پاکستان په افغانستان کې خپل انټیلیجنس یا خپل استخبارات له لاسه ورکړي دي. پاکستان یو فیل سټیټ دی، پاکستان یو ناکامه هیواد دی. پاکستان په کور دننه د بلوچ مخنیوی نسی کولای، د ټي ټي پی مخنیوی نسی کولای، د جماعت الاحرار مخنیوی نسی کولای، د نورو وسلوالو ډلو مخنیوی نسی کولای او د پړې ګوته و افغانستان ته نسی راځي د شپې د غلو په څیر د افغانستان پر خاوره باندې بمبار کوي، بیرته تشتي او بمبار هم د دوی وجه د استخباراتي معلوماتو پر بنیاد کړی دی. خو هغه استخباراتي معلومات بیا هم غلط دي، ځکه په افغانستان کې نه ټي ټي پی سته، نه په افغانستان کې وسلوالې ترهګري ډلې سته. افغانستان یو سوله ییز او پر امن هیواد دی. افغانستان د چا په خاوره او په چا په وطن کې لاسوهنه نه کړې ده او نه یې نه اراده لري. خو دغه ماشامنۍ برید دوی کړی ده، د دوی خپل پښې په ترخص باندې ووهلې، دا دوی هغه ژمنه ماته کړه چې له قطر سره یې کړې وله، سعودي عربستان سره یې کړې وه، له افغانستان سره یې کړې وله. د دغې ژمنې د ماتېدو جزا به دوی ته ورکول کیږي. خو زه بیا دا ټکي ته راځم، هغه پریکړه چې د افغانستان د حکومت لخوا څخه شوې ده هغه ډیره په زړه پورې پریکړه ده، هغه ډیره خوندوره پریکړه ده، هغه ډیره 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 د داد او ستاینې وړ پریکړه ده. نو وبګورو چې څه کیږي، انتظار پکار دی او غچ د افغان دا نه پاتېږي، کله هم نه دی پاتې شوی، نه د انګریز خلاف پاتې شوی دی، نه د روس خلاف پاتې شوی، نه د امریکا خلاف پاتې شوی دی، نه به د پاکستان خلاف پاتېږي. او په افغانستان کې چې انګریز ماته خوړلې ده، روس ماته خوړلې ده، امریکا د او د ناټو غړو هیوادونو ماته خوړلې ده، پاکستان بیخي هیڅ دی. پاکستان ته یو بل ډیره بده دا ورپېښه ده چې امریکا له موږ ډیره لرې اوسیږي. امریکا ته افغانان ورتلای نه شوی، پاکستان ته افغانان ورتلای شي او هم هغه قوت او هغه ځواک چې د افغانستان د اوسنی حکومت سره موجود دی د هغه څخه د پاکستان پښې لړزیږي. بیا به پوځیان چیغې وي د دا وارې دا زما ته واده راکول شوی ده چې د دا وارې به پوځیان په کابل کې ژاړي، په کابل کې به شناخته کارډونه ښکاره کړي، زه پاکستانی پوځي یم، اعلام یې کوي د خدای روی ته وګوري. د دا وار به پوځیان راوستل کیږي، د دا وار به پوځیان همدا ډول تر غوږ نیولي راکشول کیږي او رسنیو سره به شریکیږي. وبګورو چې څه کیږي، پر کوم ځای باندې خبره درېږي. ولې عادي نه ده، عامه نه ده، پیچلې مسله ده، لږ انتظار پکار دی. غصه هر افغان دی او دا غصه باید وساتل شي. یوې ورځې ته ژوند خدای مو شاد آباد او بریالي لره.